دامنیک د لوبو په میدان کې 2 سانتي متره اوږد خط په بي تباشیر رسم کړ. کوم خط چې دی رسم کړی داسې په دې ډول سره یو شی ښکاري او دا 2 سانتي متره اوږد دی. نو له دې ځای څخه تر دې ځایه پورې 2 سانتي متره دی او بل خط یې په ګلابي تباشیر رسم کړ. دا به په ګلابي رنګ سره ولیکم. بل خط یې په ګلابي تباشیر سره رسم کړی چې د لومړي خط څخه 14 سانتي متره اوږد دی. اجازه راکړئ چې دا بل خط هم رسم کړم. نو دا هم بل خط و. دا خط باید 14 سانتي متره اوږد وي. نو شاید په دې ډول سره ښکاره شي. باید له هغه بل څخه 14 سانتي متره اوږد وي او دا هم 14 سانتي متره اوږد دی. که له دې ځای څخه تر دې ځایه پورې ولاړ شو نو دا له هغه پورته سره مساوي دی، یعنې 2 سانتي متره اوږد دی. 2 سانتي متره. خو دا 14 سانتي متره نور هم لري، نو دا باید 14 سانتي متره نور هم اوږد واوسیږي. نو دا منیکه ګلابي رنګ والا خط څومره اوږد رسم کړی دی؟ کیبل د لپاره چې پوه شو، لومړي کیبل 2 سره باید 14 جمع کړو. ښه نو 2 جمع 14 مساوي کیږي متره دی. 2 جمع 4 20 شپږ 20 کیږي. 12 جمع 11 18 کیږي. ښه نو دلته دا اوږد خط 8 سانتي متره کیږي. 8 سانتي متره. راځئ یو بل مثال هم کار وکړو. موږ ته ویل شوي چې د ګولډن ګیټ په پل کې د یوه کیبل رسۍ اوږدوالی 33 سانتي متره دی او بل کیبل له لومړي کیبل څخه 14 متره اوږد دی. ودرېږه، دا به په نورو رنګونو ولیکم. له لومړي کیبل څخه 14 متره اوږد دی. که دا دواړه یو له بل سره څوکه په څوکه وتړل شي نو څومره به اوږد شي؟ دوی یوازې دا نه وایي چې دا دوهم اوږد یې څو متره دی لکه څرنګه چې په پای کې غوښتي، بلکې دوی غواړي پوه شي چې دا 2 کیبلونه څوکه په څوکه سره وتړل شي نو څو متره کیږي. ښه نو لومړی کیبل 33 متره دی. اجازه راکړئ چې داسې ولیکم. ښه لومړی کیبل 33 متره اوږد دی. دا به په داسې ډول سره رسم کړم ځکه چې د پله د رښتیني کیبل په شان ښکارېږي. ښه نو دا کیبل 33 متره اوږد دی. بل کیبل له لومړي کیبل څخه 14 متره اوږد دی. دا هم دلته دغه بل کیبل کوم چې له لومړي څخه 14 متره اوږد دی. ښه نو دا کیبل له هغه بل څخه 14 متره اوږد دی. نو د دې کیبل اوږدوالی څومره دی؟ ښه دا د لومړي کیبل اوږدوالی جمع 14 مساوي په 33 سره مساوي دی. دا 14 متره اوږد دی. جمع 14 کوم چې 3 جمع 3 شپږ کیږي. 3 جمع 1 4 کیږي. دلته د دې اوږدوالی 40 متره کیږي. دلته دوی یوازې دا نه دی غوښتي چې دویم کیبل څومره دی کوم چې 40 متره شو، بلکې دوی پوښتنه کړې چې که چیرې دا دواړه سره څوکه په څوکه وتړل شي نو څو متره کیږي. نو که 33 متره اوږد کیبل د 33 متره اوږد کیبل سره وتړل شي، که دلته په دې خوا کې دلته 40 متره اوږد کیبل کیږدو داسې په دې ډول سره. ښه تاسې پوهېږئ چې دا یو 33 متره اوږد دی او دا بل هم 40 متره اوږد دی. نو باید یو له بل سره جمع یعنی 33 جمع 40 تر څو پوه شو چې د دواړو کیبلونو مجموع اوږدوالی څومره کیږي. که ووایو چې 33 جمع 40 جمع 40 23 جمع 24 29 کیږي. 13 جمع 4 اویا کیږي. په بخښنې سره 13 جمع 4 اویا کیږي. نو که چیرې دا دواړه سره څوکه په څوکه وتړو 9 متره کیږي. راځئ یو بل مثال به هم کار وکړو. رونالدو 14 سانتي متره اوږد د غاړې دستمال لري. 14 سانتي متره اوږد د غاړې دستمال. هغه وغوښتل د خپل دستمال یوه برخه غوڅه کړي. اوس د ده د دستمال اوږدوالی یوازې 19 سانتي متره دی. رونالدو له خپل دستمال څخه څو سانتي متره پرې کړی دی؟ راځئ چې لومړی د هغه دستمال رسم کړو. ښه په اول کې د هغه دستمال 14 سانتي متره و. داسې په دې ډول سره یو شی ښکاري. ښه نو دا د ده لومړنی دستمال و. اوږدوالی 14 سانتي متره و. 14 سانتي متره اوږد. ولې هغه د خپل دستمال یوه برخه غوڅه کړه او اوس یوازې 19 سانتي متره پاتې دی. اوس یوازې 19 سانتي متره دی. وروسته له دې چې وڅ یې کړ داسې په دې ډول سره یو شی ښکاري. داسې په دې شنه رنګ سره به یې ولیکم. وروسته له دې چې غوڅ یې کړ نو داسې په دې ډول سره ښکاري. داسې په دې ډول سره کوم چې یوازې 19 سانتي متره اوږد دی. 19 سانتي متره اوږد. ښه نو څومره یې غوڅ کړی دی؟ ډېر ښه. کوم چې ده غوڅ کړی د 14 او 19 ترمنځ له توپیر سره مساوي دی. هغه به دغه ځای غوڅ کړی وي. هغه به دغه ځای غوڅ کړی وي. دلته دغه ټول ځای تر څو پورې چې 19 پاتې شي، ښه نو ده به څومره ترې پرې کړی وي؟
دا مساوي دی له 19 سره، یعنی د 19 او 19 له توپیر سره مساوي دی. راځئ حل کړو چې څو کیږي. دا له 19 سره مساوي دی. وګورئ موږ 21 لرو او غواړو 9 ترې واخلو. که لږ یې سره جمع بندي کړو له لسیزو څخه به یې یو واخلو، نو د 3 لسیزو په ځای 2 لسیز لرو او بیا به د 20 ځای ته 10 ور زیات کړو، نو د 6 په ځای باندې موږ 14 لرو. نو 14 منفي 9 کیږي. 2 لسیز منفي 1 لسیز 1 لسیز کیږي. ښه نو هغه باید د خپل د غاړې دسمال 12 سانتي متره پرې کړی وي. که د هغه دسمال 14 سانتي متره و، هغه ترې 12 سانتي متره پرې کړی، نو د هغه سره به 9 سانتي متره پاتې وي. بیا کولی شو په بله وینا ووایي چې په سر کې 14 و، 12 مو ترې لرې کړل. وګورئ څو پاتې شو. کولی شو ووایو چې 9 سانتي متره پاتې شو.